پکتیکا کې د 560 میلیونه افغانیو په ارزښت د ارګون سروبي 60 کیلومتره سړک د جوړېدلو چارې پیل شوې. د پکتیکا ولایت د ارګون او سروبي ولسوالیو ترمنځ د 560 میلیونه افغانیو په ارزښت د 60 کیلومتره په اوږدوالي د یو مهم ترانزیټي سړک د جوړولو چارې د چارواکو، قومي مشرانو او لسګونو اوسیدونکو په حضور کې رسماً پیل شوې. د یادې پروژې له مخې سړک به په پاخه او اساسي ډول د ملي او نړیوالو تخنیکي معیارونو مطابق جوړ شي. مسؤلین وایي د دې پروژې چارې به د 1 کال او 8 میاشتو په موده کې بشپړې شي او له هغه وروسته به د دویم پړاو کارونه هم چې له سروبي ولسوالۍ څخه تر رباط سیمې پورې غځېږي پیل شي. د پکتیکا ولایتي مسؤلین وایي د سړکونو جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه دي او دوی هڅه کوي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي پروژو په پلي کېدو سره د خلکو ستونزې هواري او د اقتصادي ودې لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي. د دې په مثال باندې موږ د نوي سړکانو په پکتیکا کې د 60 کال لپاره چې افتتاح کېږي او کار یې شروع کېږي د 115 کیلومتره سړک د نوي سړک جوړېدو امر اخیستی دي او په څو ورځو کې به افتتاح کېږي او په څو ورځو کې بیا کار شروع کېږي. د دې سړکونو او د دې کلینیکونو او د دې برق دا په یو ورځ باندې ورغلل او شیخ صاحب موږ ته په یو داسات باندې دغه ټول احکام راکړل او دغه ټول شیان یې راته وښودل. د پروژې مسؤل انجینیر نقیب الله شایسته وویل هڅه به وکړي چې د سړک ټولې چارې د ټولګټو چارو وزارت د تخنیکي لارښوونو او نړیوالو سټنډرډونو سره سم ترسره شي. هغه ډاډ ورکړ چې په ټولو پړاوونو کې به کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي او پروژه به د ټاکل شوې مودې دننه په معیاري ډول بشپړه شي. بیا پلچه کې موږ لرو د RCC پلچه کې دي، اوسپنیز پلچه کې موږ ورته وایو او دوه پلونه پکې دي، یو پل 40 متره ده بل پل 10 متره ده او تقریبا 2 کیلومتره په طول باندې موږ دې کې استنادي دیوالونه لرو او استنادي دیوالونه چې دي ټول له تیږو نه جوړ دي. د پکتیکا د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد اکبر عادل هم ویل د ارګون سروبي سړک د ولایت له مهمو پراختیايي پروژو څخه دی او زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د پکتیکا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ورته سړکونو د جوړولو چارې پیل شي څو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي هم له معیاري سړکونو برخمن شي. ارګون نه تر رباط پورې 18 کیلومتره سړک چې اوس یې تاسو شاهدان یو افتتاح وشوله په افتتاح کې موجود یو 60 کیلومتره اوس جوړېږي او د دې نه وروسته به هغه وروسته جوړېږي 18 کیلومتره. د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې له پیل څخه خوښي څرګندوي او وایي له کلونو راهیسې د خراب سړک له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دې سړک د سروبي او د ارګون تر رباطه پورې دغه غوښتنې موږ په هر سټیج کړي دي او خواهشات هم کړي دي خو د موږ والي صاحب محترم او د ده ملګرو دې ته عملي جامه ور واغوسته. دلته ډېرې ستونزې وي، موږ به چې مریضان ورګون ته یا مرکز شرنه ته یا له بل ځای ته به انتقالول ډېرې ستونزې وي. دلته جمپونه و ټول کپرک خراب اوس یې په جوړېدو باندې موږ ډېر خوشحاله یو. یاد دې وي چې پکتیکا ولایت د غرنیو او لرې پرتو سیمو له امله د ګڼو ولسوالیو ترمنځ د سړکونو نشتون د خلکو او سوداګرو لپاره له کلونو راهیسې یوه جدي ستونزه پاتې شوې ده. د ارګون او سروبي ترمنځ غځېدلې لاره هم د ولایت له مهمو ترانزیټي مسیرونو څخه ده چې هره ورځ پرې سلګونه بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي.